سرچینې وایي بلخ کې 209 شاهین کل اردو نظام قیصاري ته پوځیان، پوځي موټر او نور وسایل ورکړي. دا چې ولې داسې شوي نو ویډیو کې را سره تر پایه تعقیب کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. د یو شمېر سرچینو او رسنیو ټولنیزو رسنیو کې د خپاره شویو انځورونو پر بنسټ د هیواد په شمال کې 209 شاهین کل اردو د نظام الدین قیصاري په نوم د جنرال دوستم یو خپلسري وسلوال ته د دولتي امکانات په اختیار کې ورکړي. ویل کېږي چې شاهین کل اردو نظام قیصاري ته څو پوځیان، پوځي موټر او وسلوال ورکړي او دا څرګنده نه ده چې قیصاري ته په کوم هدف دغه امکانات برابر شوي. د بلخ امنیه قومندان رسنیو ته ویلي چې د مرکزي حکومت د لارښوونې پر اساس نظام قیصاري بلخ کې پاتې کېږي، خو د دوی له خوا سرتیري او وسایل نه دي ورکړل شوي. قیصاري په آزاد ډول د افغان ملي پوځ له وسایلو او څو سرتیرو سره د مزار شریف په ښار کې تګ راتګ کوي. تر اوسه 209 شاهین کل اردو په دې اړه څه معلومات نه دي ورکړي. دا وه زموږ ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.